د مجید قرار نجیب ننګیال او د دوی ترڅنګ د ډیرو مشهورو کسانو نظرونه د تیرو شپو د ډزو په باره کې او د پنجشیر په ننګ یې طالبانو ته زهرجنې خبرې کولی شئ په دغه ویډیو کې وګورئ. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. په لومړي سر کې به در سره د اجمل ستانکزي خبرې شریکې کړم چې پر خپلې فیسبوک پاڼې یې لیکلي وو. لومړی خبره دا ده چې د پنجشیر خلک د پاکستاني یرغل په مقابل کې له خپل سر مال او سیمې دفاع وکړي. هیڅوک هم له دوی څخه دا حق نشي اخیستلی. دا چې تاسو خپله دفاع نشوئ کولی له نورو دا حق مه اخلئ. دومه خبره دا چې که په پنجشیر کې راټولې شوې د مقاومت ډلې هدف د افغانستان ملي ګټې وي او د افغانستان تر ملي بیرغ لاندې د ټول افغانستان لپاره جګړه کوي نو زه یې هم ملاتړ کوم. خو که دوی لکه د پخوا په څیر د چوکیو ګټلو خراساني او تجزیه طلبي افکارو او شخصي ګټو لپاره جنګیږي بیا نو زه د دوی او طالب ترمنځ بېطرفه یم ځکه دواړه د افغانستان په تاوان دي. البته د پنجشیر د عامو بې ګناه خلکو کلک ملاتړی یم او د دوی وژونکي د افغانستان دښمنان ګڼم او مخالفت به یې کوم. ما ته هم دا د هیواد او ملت په ګټه دریځ ښکاري. ترڅنګ مجید قرار لیکلی دی چې د پنجابي تر ناز مې د پنجشیر ښکنځله زر ځله خوښه ده. ورور مې دی د وینې د خاورې د دین د مذهب پنجابی مې څه دی او د ټولنیزو رسنیو فعالې کارنې وږمه افغان هم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې تاسې څه فکر کړی وو زه به د خپل دښمن پنجابک د خوښ ساتلو په نیت د وطن زوی صالح ته لنډغر ووایم؟ نه، هیڅکله نه. او نجیب ننګیال لیکلی دی له پنجشیر او د پنجشیر له فرد سره سم انساني برخورد وکړئ. پنجشیر د افغانستان د عزت شمله ده. جګړه دې ودرېږي، خبرې دې وشي. د اسماعیلیون خبره د طالب ګټه یوازې طالب ته رسیږي خو غم یې بیا ټول د پښتنو پر غاړه وي. اصلا طالب چې څومره د خبرې فکر او علم پښتانه وژلي بل هیڅ قام ته یې دومره صدمه نه ده رسولې خو د دې ټولو سره پښتنو باندې د بور او بدنامه لوپه شوې. همدارنګه بیا نفات مر د پنجشیر پر جګړه خواشیني وښوده او د خبرو له لارې د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد نفات مر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په پنجشیر ولایت کې د ورونو افغانانو ترمنځ د جګړې پیل زموږ د ژورې اندېښنې وړ دی. د جګړې د دوام عواقب به په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره خورا بد وي. له دواړو لورو څخه مو هیله دا ده چې مذاکراتي ډلو ته وخت ورکړي او د خبرو له لارې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. امید لرو چې په سیمه کې له میشتو ملکي وګړو سره د بشري قوانینو پر بنسټ چلن وشي ترڅو هیڅ ملکي وګړي ته زیان ونه رسیږي. بلخوا بیا د طالبانو د رهبرۍ شورا غړي ملا یعقوب مجاهد په یوه غږیز پیغام کې پر ټولو طالبانو وسلوالو غږ کړی دی چې د تېرې شپې هوایي ډزې باید په کابل ښار او ټول هیواد کې وروستۍ ډزې او بیا تکرار نشي. ملا یعقوب ویلي دا له بیت المال سره خیانت دی او کله دې وروسته هر چا دا خیانت وکړ ډیره درنه سزا به ورکړل شي. ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. دا او د مشهورو کسانو نظرونه او خبرې چې موږ له تاسو سره د دې ویډیو له لارې شریک کړل. زموږ پخوانیو ویډیوګانو ته هم یو سر ووهئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.